سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. یو ځل بیا خپل نوي ټکنالوژي، خپل نوي موبایلونه، خپل نوي هیډفونونه او خپل نوي هایپډونه او خپل نوي ساعتونه راوایستله. مګر د دغه هر څه سره چې دوی د نوي ماډلونو ایستلو سره چې دوی غوښتل نوي خوشحالي نړۍ ته ورکړي، مګر نړۍ په جواب کې یو داسې جواب ورته ورکړو چې د دوی هغه کوم مارکیټ شیر چې و، هغه د دوی د مارکیټ ارزښت و هغه 15 سلنه په یوه شپه کې کښته ولیدلو، چې دا په میلیاردونو ډالر زیان دی چې اپل کمپنۍ ته په یوه شپه کې واوریدلو. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته وایم چې اپل ولې د تباهي په لور روان دی، ولې نور نوي خبرې نه لري نړۍ ته. آیا دا هم د نوکیا په سرنوشت به اخته وسي که نه؟ نن څو د اپل د کمپنۍ د تولیدات تاسو ته وایم چې په نوي آیفونونو کې څه شته او دا چې حالت به څنګه وي، دا ټول په دغه ویډیو کې تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو هم معلومات لرئ، اپل کمپنۍ یو ورځ وړاندې نوي موبایلونه راوایستل، نوي ساعتونه راوایستل، نوي هایپډونه راوایستل، نوي تجهیزات د هر څه راوایستل. په دې کې د دوی عمده عایدات چې د اپل کمپنۍ څخه د اپل کمپنۍ عمده عایدات دی، هغه چې دی هغه د آیفون څخه، آیفون موبایل څخه دوی عمده عایدات لري، چې دا عایدات حدوداً 25 سلنه عایدات دی، چې دا د په لوړ پیمانه باندې دا د اپل کمپنۍ د عایدات جوړوي. نور عایدات چې دی بیا زیاتره د سافټویرونو څخه راوړي، مثلا د کمیشنونو څخه راوړي، چې کله هم یو څوک تاسو په موبایلو کې خرید کوئ، همدا خرید څخه دوی کمیشن اخلي، کمپنیان څخه کمیشن اخلي، د دوی عایدات هم دی. مګر عمده عایدات چې دی دا د آیفون څخه دی او دوی خپل ټوله توجه هم پر آیفون باندې ورکړې ده او هر څه زحمتونه هم چې باسي دوی پر آیفون باندې باسي. آیفون 11 چې راووتلو، آیفون 11 لکه څنګه چې دلته تاسو ته وښیم، آیفون 11 د آیفون 11 څخه شروع، آیفون 11، آیفون 12، 13، 14، 15، 16 دغه ټول موبایلونو کې هیڅ یو نوی ابتکار د اپل د کمپنۍ د خوا راغلی نه دی، یو نوی ډیزاین پکې کې راغلی نه دی، یو نوی داسې شی راغلی نه دی چې خلک په هغه باندې وویاړي او خلک په باندې خوشحاله اوسي او خلک ځینې ګټه پورته کړي. دغه موبایلونه تاسو وینئ، دغه ټوله 3 کامرې او همدغه لیدار اکسس او دغه سره او نور څه چې تجهیزات او ټکنالوژي چې په دوی کې ده، دغه ټوله ټکنالوژي یو شانته ده، هیڅ فرق پکې کې نشته. یوازې په آیفون 15 او آیفون 16 کې دوی دا سره راوړي د مصنوعي ځیرکتیا، مګر هغه مصنوعي ځیرکتیا دومره یو بدنامه مصنوعي ځیرکتیا سو چې حتی د سامسونګ سره هم مقابله ونه سوله چې وکړي. کله هم تاسو یو عکس غواړئ، یعنې په عکس کې څه تغیرات راوړئ، هغه تغیرات دوی نه راوړي. نو د همدې امله دا و چې د کلونه اپل په همدغه یو ډیزاین باندې روان و او په دغه ډیزاین کې په دې ځل کې دوی فقط همدغه یوه وړه برخه ور اضافه کړې ده، نور پکې کې هیڅ تغیرات راغلي نه دي. اوس راځم پر ټکنالوژي باندې چې دوی په ټکنالوژي کې څه تغیرات راوړي دي. دوی هر ځل وایي چې موږ خپل چیپونه قوي کوي، د دې چیپ د قوي کېدو سره ډېر کارایان او ډېر کړنې به خلک ترلاسه کړي. په اصل کې ګوره، په اصل کې دا هر کس چې موبایل آیفون موبایل استعمالي، دوی هیڅ وخت هم دغه نهایي مصرف ته دوی نشي رسېدلی. مثلا بایونیک A19 پرو چیپ چې دی دا په یوه ثانیه کې حدودا میلیاردونه عملیې ترسره کیږي، مګر دا د عام خلکو دپاره هیڅ پکار هم نه دی. دا د هغه کسانو دپاره پکار دی چې هکران واوسي، دا د هغه کسانو دپاره پکار دی چې مثلا سافټویرونه جوړوي، کمپنیانې دي، ستر کمپنیانې دوی ټسټونه کوي، هغوی دپاره بیا صحیح ده. مګر د عام کس دپاره دغه ډول چیپونه چې هر ځل دوی نوي کوي او خلکو ته وایي چې دا ډېر قوي ده او خلک امزي ورته اخلي، دا هیڅ معنا هم نه لري. بل په دې ځل کې بیا یې ویلي دي چې 48 میګا پکسله زموږ کامره ده، دا 4-5 کاله کېږي دوی په دغه 48 میګا پکسله دوی روان دي، یو 10 کاله خو په 12 میګا پکسلو باندې خلک یې خطا ایستله. بل دلته یو ابتکار چې دوی کړی دی پخوا په آیفون پروماکس کې 4 هکس دا ځل یې 8 هکس کړی دی، چې هغه د لیروالي زوم په زوم کې هم د کار کوي. مګر که بل خواته راځو د ده رقیبان وګورو، که هغه چینایي کمپنیان وګورو، هر کمپنۍ وګورو، هغه 100 هکس زوم لري.
سامسونګ وګورو، سامسونګ خپل 100 ایکس لري مګر دی تر اوسه په 8 ایکس کې پاتې دی. بل خواته تاسو بیا د داسې په حساب باندې د سکیورټي په حساب باندې سکیورټي په خوا یو ډیر تشویش و چې اپل کمپنی خپل ګټه په هغه اساس باندې واخیسته مګر اوس د امنیت له نظره هغه د هواوي داسې یو سیستم جوړ کړی دی چې د امنیت له نظره تر آی او اس یعنی اپل اپریټینګ سیستم ډیر قوي تر او ډیر مطمئن تر هم دی چې ډیر خلک وساده هواوي ته ځي او که څه هم هواوي یو ستونزه لري چې هلته د ګوګل او د امریکایي اپلیکیشن نه پیدا کېږي مګر بیا هم په غیر مستقیم ډول باندې نوې هاشانې جوړ کړي چې خلک هغه ته هم لاسرسي پیدا کړی ده. په چین کې ټول مارکیټ دوی نیولې دی، په عربي هیوادو کې دوی مارکیټ نیولې دی، په پاکستان کې مارکیټ دوی نیولې، په هند کې مارکیټ چینایان ځین نیولې دی، یعنی په ټول نړۍ کې همدا اوس د سره روان دي چینایان د دوی څخه مارکیټ نشي او اپل هم هر ځل هم بغیر له کوم یو نوې پرمختګ یو نوې کړنې خپل زړه موبایلونه پر خلکو باندې تیریه بیل دي چې نوې پریکړه پکې کوي یو نوې کړنه پکې راوړي بس هغه زړه موبایلونه تکرار دی. که اوس د اخوا راسو پر د سپر د اپل پر ستر رقیب باندې چې اوس مخکې سامسونګ کمپنی اوس هواوي کمپنی دا کمپنی خپل اخرین ماډل چې سره دی د دې چې کومه کامره ده دا هینو ډي اس ال ار کمرې په شکل باندې دی تصویر نسی په لوړ کیفیت باندې هغه کیفیت چې اته زوم کې هم عکس نه خرابېږي مګر که تاسو د اپل د آیفون موبایل تصویر چې تاسو خپل په موبایل کې وګورئ خو ښه معلومیږي، که تاسو په یو داسې ستر سکرین کې وګورئ بیا هغه ډېر بې کیفیته معلومیږي، دا یوازې په آیفون کې ښه معلومیږي. اوس د دې د رقیب خبرې کوو، اوس که د آیفون د اپل کمپنی د رقیب خبره کوو هواوي کمپنی دا یو داسې موبایل جوړ کړی دی، داسې یو شی جوړ کړی دی چې هر څومره زومي کې هر څومره داسې کار په وکړي دا بهترینه کیفیت لري، تر ټولو ارزښتناک شی دی. نو د دې سره بیا ډېر ټکنالوژیانې پکې راغلي دي، ډېر داسې دي چې ښه مثال دا دی چې تاسو د دې نه وروسته ضروري نه ده چې لاس دانې اپلیکیشن ځان ته انسټال کړئ چې یو موبایل څخه بل موبایل ته یو شی انتقالوي، داسې راونځئ او هغه بل ته ور واچوه دا یې کاپي پیسټ دومره اسانه ټکنالوژي پکې راغلې ده. که همدا ډول وګورئ د مخ تصویر اخیستل دی او بل د امنیتي لحاظه دومره یو مجهز سیستم یې جوړ کړی دی هواوي کمپنی چې دا ځل د اپل لپاره څه چې ټول امریکایي کمپنیو د پاره سرخوږی جوړ کړی دی. هواوي کمپنی د هم د کمپیوټرونو لپاره سیستم جوړ کړی چې د وینډوز ضد سیستم دی، هم د موبایلونو لپاره، هم د ساعتونو لپاره، هم د آیپډونو لپاره، هم د موټرونو لپاره، هم د نور ډیجیټل لکه د یخچال لپاره، د کورو لپاره، یعنی دوی په هر برخه کې چینایانو اوس خوځښتونه رسولي دي. یعنی دا په لومړي ځل دی چې د اپل کمپنی او د ټولو امریکایي کمپنیو لپاره یو لوی سرخوږی د هواوي جوړ کړی دی. د هغه سره بیا شاومي کمپنی هم اوس ځان ته اپریټینګ سیستم جوړ کړی، ویوو هم خپل ځان ته اپریټینګ سیستم جوړ کړی دی، زیټي هم هغه روان د بل اپریټینګ سیستم جوړیږي. نو دا چې اپریټینګ سیستمونه جوړ شوه او همدغه د امریکایي کمپنی یوازینۍ ګټې چې درلوده هغه یو انحصار ځان ته جوړ کړی و. همدغه ټوله د اپلیکیشنونه چې وه هغه د مثلا اپل کمپنی په سټور کې وه، د ګوګل کمپنی په پلی سټور کې وه، دغه دوه سټورونه په نړۍ کې ډېر قوي سټورونه وه. هر کمپنی چې یو شی جوړول یو اپلیکیشن یې جوړول هغه په دغه دوه داسو دپاره جوړول. مګر اوس هر کمپنی چې خپل نوی تولید جوړوي هغه د هواوي دپاره هم جوړوي. کله هواوي داسې یو قوي د اپلیکیشنونو سټور جوړ کړو نو بیا خو هغه کیفیت چې پخوا په اپل کې و، هغه کیفیت چې پخوا په انډراید کې ګوګل کمپنی تر کنټرول لاندې و، دا هر څه د خطر سره مخېږي او چینایي کمپنیانې مخ په ښه روان دي. نو په دا خطر وایم چې اپل کمپنی مخ پر تباهي روانه ده. نو د دې نه وروسته که تاسو آیفون ځان ته اخلئ آیفون به هغه پخوانی امنیت ونه لري. د مثال په ډول باندې که تاسو آیفون نن اخلئ په $1,500 باندې تاسو اخلئ، شاید 2-3 میاشتې بعد هماغه $1,500 آیفون په $10 اوسي. نو د دې نه وروسته آیفون هم خپل قیمتونه د لاسه ورکوي. پخوا آیفون کمپنی اپل کمپنی چې وه خپل زړه موبایلونه د مارکیټو څخه پورته کوله ټولولې، نو اوس چې دی اپل کمپنی نشي کولی هغه زړه موبایلونه برته ټول کړي، ځکه چې د هغه ټولېدو سره هم د دوی مارکیټ ډېر خرابېږي، دوی په دې باندې مالي فشارونه راځي. نو د همدې امله زه تاسو ته وایم په راتلونکي نوي موبایلونو باندې خپل پیسې مه مصرفوئ، دویم لاس دریم لاس موبایلونه واخلئ او هیڅ وخت نوي موبایلونه مه اخلئ. او که تاسو هم نوي موبایلونه اخلئ
خپل زړه موبایلونو کې سره ډېر حساسیت وکړئ چې ستاسو هغه پخواني عکسونه او ستاسو پخواني مسیجونه او ستاسو په کښې کې چې هر څه کړي دي په آخري تیر موبایلو کې کړي اوسي هغه برته د بل کس چې باندې که ته خرڅوي هغه یې کولی سي ریکور کړي او ټوله وګوري. نو بهترین لاره دغه ده چې کله هم موبایل اخلي تر هغه وخت استعمال کړي چې په کار وسي او چې د کار وولیدې نور هغه موبایل مات کړه او ور واچوه او یو ځای ور پرېږده یو خځلو کې واچوه مګر په هیڅ ډول باندې خپل زوړ موبایل مه خرڅوئ. زوړ موبایل ستاسو ژوند خطر سره اچي. ډېر خلکو خپل معلومات خپل شخصي معلومات خپل بانکي معلومات او همدا ډول که په غربي هېوادو کې یاست خو دا ټوله سرخوږی دی چې ډېر خلکو خپل بانکي او نور شخصي معلومات یې د لاسه ورکړي دي. دا و د نن ورځې ویډیو هیله مند یم چې سم ترلاسه کړي اوسئ. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.